خانه بدوش نه یو خپل ټاټو به مالکان یو. خانه بدوش نه یو نه، نه. مالکان نه مالکان او د ځمکې مالک د ځمکې مالک دا خبر اوس په جی ډاکټر صاحب موږ بیا یو کنفیوژن ته لاړو موږ 500 ته رسېدلو اوس 600 ته لاړو شپږ زره کې ځام لکو لک فوج دی را سره دا به زه ثابتوم او د هر څه باره کې آرکیولوژي څه وایي مونږ د راګوی د پورې د پښتنو د تاریخ محدود کو او د هغې نه مخکې نو د خلک خو چې 15,000 کاله نو زه هغې سره م اختلاف کوم نو زه دا وایم چې دا تشدد هم زما کالی دی دې ته موږ ټکې بدل ګوره تشدد په ځای ورته ډیفنس ووایو چې کوم کسان ځان ساتي دا خو به ډېره ښه وي دلته خو چې مونږ د ریګوید یا د هغې نه پسته کوم تعریف ګورو نو هغه داسې مونږ د نسل تعریف نه ګورو هغه د قبیلو ګورو بیا یو بل شخصیت دی پانیني دا د زمونږ د ثوابې د وړوکې لاهور چې دی د دې اوسېدونکی و نو دې ټیکسلا ته به دې تلو نو ده به په تهذیب تمدن ژبې یا لسانیات ژبپوهنه په دې به یې لیکچرې ورکولې ګرامر یې د سنسکرت ژبې لیکلی خو په هغې کې دننه د پښتو ټکي دي په هغې کې یو قبیلې ذکر راغلی دی مادومنت نو مادومنت نه ځینې څېړونکي جوړي چې مومند د تاریخ کتابونو نه علاوه جی د تاریخ نورې حوالې څه دي د پښتون باره کې کوم چې تاسو خبرې زه د کاټلنګ باندې ما سرچ کولو اندام کاټلنګ دی نو هغه پینټینګ چې کوم دی نو هغه د پښتنو سره ډېر سمون کوي کاربن ټیسټینګ چې کوم شی دی نو یې 15,000 کاله زاړه دي نو دا به ورسره ټچ کې بیا مرچکي بیا بي سي د چې وایي ته د رانیګټ راڼی چې په اشنغر دی واڼې بند کړی خو همدالته ښه پته لیکن ګوتم بدھ سره یې دلته مناظره بیله لیدلې ده ډاکټر صاحب بغیر کتاب حوالې او دا خبره چې تاسو ته یاد و چې ما دا ویل غوښتل او تاسو هغه ځای نه شروع وکړه کوم حوالو باندې چې برګ صاحب ډېر زیات فوکس دی بالکل جی بالکل د پښتنو په پیژنګلو کې هم موږ د ارکیالوجي ځینې آثار لرو هغه هم د قبل مسیح د دور په دې بخشالي کې په لرګي باندې لیکلی شوی یو مینوسکرپټ راوتی و هغې ته نوم ورکړو بخشالي کلمي نسخه او په هغه وخت کې د صفر تصور موجود دی د بخشالي د سیمې نه یو موږ سره یو کتبه ده چې هغې ته وایي د بیستون کتبه بیستون افغانستان کې یو غر دی په هغې کې 3 مصرې داسې دي چې هغه د پښتو دي د هغه وخت پښتو داسې ده چې په هغې کې ویلی شوي دي چې نه دروغجنه اهم یعنې نه دروغجن یم نه زور کړه اهم یعنې نه زورور یم او نه یو بله مصره ده نه مغرور یم او نه مغرور یم او زه خو زورورم کافکاز زموږ وطن بالکل دا زما وطن دا خو ځکه پښتانه ښکلي دي